سلام دوستانو مایکروسافټ ایکسل 2019 دریم لوست په دې لوست کې به تاسو ته موږ د ورکشیټ کې د تغییراتو راوستلو په هکله معلومات شریک کړو چې څرنګه کولی شو په یوه شیټ په منځ کې له یوه سل څخه بل سل ته د معلوماتو کاپي کول یعنې انتقالول د فارمولونو انتقالول په افقي او عمودي ستونونو او یا په ټاکلې ساحه یا رنج باندې دغه معلوماتو ځای پر ځای کول او یا هم له منځه وړل او همداراز څرنګه کولی شو په سل یا خانې باندې کومنټ یا تبصره ولیکو. هغه درس دی چې په دې درس کې موږ مخکې له مخکې خپل شیټ کې کافي معلومات لرو، غواړو له یوه سل څخه معلومات نورو سلونو ته څنګه کو انتقال کو یا کاپي کو. نو راځو دوستانو شروع کوو په دې درس باندې. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ څو حالتونه باندې موږ څه کولی شو په سل کې معلومات انتقالولی شو. لومړی چې کله تاسو دلته ودرېږئ په یو سل باندې دلته موږ څه لرو لکه په ورډ کې چې موږ د کاپي پیسټ یا د کټ دغه درلودل کمانډونه درلودل، نو عین شکل موږ په مایکروسافټ ایکسل کې هم عین شی کمانډونه لرو. نو اوس دلته راځو دا زه د کاپي له موضوع یا د کاپي کمانډ تر پوښښ لاندې نیسم. کاپي چې کلیک ورباندې موږ په کاپي باندې وکړو، تاسو وینئ دلته یو حالت ایجادېږي. دا په دې معنا باندې موږ ته دا سیګنال یا دا اشاره راکوي چې دغه سل کاپي شوی یا د کاپي په حالت کې دی. نو زموږ په دې ورکشیټ کې چې هر سل باندې موږ ځای په ځای کیږو، په هر سل ته چې موږ کله ورځو هلته څه کوو کلیک کوو هغه سل کې او راځو د پیسټ بټن څنګه کوو کلیک کوو. نو دلته ګورئ تاسو موږ مکمل هم سل را انتقال کړه دلته او هم په سل کې موږ موجوده معلومات را انتقال کړه او همداراز په سل کې هغه فارمټ یا نوعیت د سل موږ را انتقال کړه. تاسو په یاد وي موږ مایکروسافټ ورډ کې هم په دې باندې بحث کړی چې د پیسټ څو نوع اپشنونه دي. اوس دلته راځو تر اوسه پورې کاپي موږ سره موجوده ده. دوهم حالت ته راځو. دوهم حالت کې موږ څه کوو پیسټ دغه لاندې تاسو دغه مثلث شکله علامه ګورئ په دې باندې کلیک کوو. دلته موږ څه کوو تاسو وینئ دلته مختلف معلومات موږ ته راکړي. پیسټ خالی پیسټ یعنې ساده پیسټ د باندې چې کله موږ کلیک وکړو تاسو دلته وینئ دلته تاسو تغییرات هم وینئ، دلته هم تاسو علامه لیدلی شئ. په دې باندې چې موږ ساده کلیک وکړو موږ ته څه راکړي د نمبر په هکله شکل باندې راکړي. همداراز راځو دلته په پیسټ کې موږ دلته د فارمولې په شکل باندې یعنې د تناب دغه سل کې چې کومه فارموله ده فارموله کاپي کړه. دلته موږ ورله فارموله او د نمبر هغه فارمټ چې کوم څه هغه راته دلته پیسټ کړه. دلته کیپ سورس فارمټینګ دا موږ مخکې هم په دغه کې ویلي وو په مایکروسافټ ایکسل کې دا کارولي او ورډ په وخت کې کارولي چې موږ ته کم نوع مشخصات چې دغه خط لري هغه دلته موږ څنګه شي پیسټ شي. همداراز دلته انواع د پیسټونو دلته موږ سره دي. یاد دغه کولی شو موږ د هر یو څخه جدا جدا شکل باندې استفاده وکړو. نو دا موږ په دې یو شکل و چې موږ دلته څه وکړل د یو سل څخه مو معلومات بل سل ته انتقال کړل. موږ داسې ویلي وو چې اوس غواړو مکمل رنج ته موږ ورته ویل رنج یعنې مکمله ساحه. موږ غواړو دغه مکمله ساحه کې چې کوم معلومات دلته موږ سره شریک دي هغه ساحه موږ انتخابوو، کاپي ورته کلیک کوو. نو ګورئ تاسو هغه ساحه اوس څه شوه تر پوښښ لاندې ونیول شو. غواړو دغه ټوله ساحه انتقال کړو موږ د مایکروسافټ ایکسل په شیټ کې یوې بلې نقطې ته. دلته موږ کلیک کوو راځو پیسټ کلیک کوو. تاسو وینئ مکمل دغلته چې کوم معلومات په دغه سلونو کې موږ سره موجود وو دا موږ یو رنج په شکل باندې یا د مجموعه د سلونو په شکل باندې څنګه مو کړله انتقال مو کړله دلته په باندې. یا دلته موږ کولی شو چې څنګه دا معلومات په مطلق ډول باندې د دې څخه بل سل ته انتقال کړو. دلته موږ د کټ کمانډ درلوده. په کټ باندې موږ کله کلیک وکړو دلته تاسو ګورئ دلته موږ څه کړي وو دا معلومات موږ کوم ځای کې چې موږ سلیکشن اچولی وي یا انتخاب مو کړی وو هماغه ساحه تر پوښښ لاندې ونیول کړه. دا را انتقالوو بلې ساحې ته. دغه څنګ سل کې زه کلیک کوم یا یو سل پورته کلیک کوم یا همدغه ځای کې دلته څه کوم پیسټ ورته وایم. دا معلومات په اتوماتیک شکل باندې له دې سلونو څخه دې سل ته ځي. یعنې موږ کولی شو په انفرادي ډول باندې سل یوازې یو سل کاپي کړو او همداراز مکمله
مجموعه د سیلونو کاپی کټ یا پیسټ کو سره او همدارت څنګه کولای شو چې دا سیلونه موږ لمنځه ویسو دلته موږ بل دغه لرو د سیل په نوم باندې موږ دلته یو ګروپ کمانډونه لرو چې دلته موږ د ډیلیټ په نوم باندې یو غټه بټن تاسو وینئ چې په هر سیل باندې موږ کلیک کوو دلته موږ کلیک کوو ډیلیټ ورته وایو تاسو وینئ د لاندې څخه کم شو دا په مطلق ډول باندې په مشخص ډول باندې سیل زموږ ته ډیلیټ کوي که تاسو دلته متوجه اوسئ دلته زه یو څه اضافه کوم تاسو ته به تاثیرات مشخص شکل باندې څنګه شي معلوم شي ګورم ته موږ درې خانې سپینې لرو دلته سمه ده نو کله هم چې دا لمنځه وړم دلته به موږ سره چې سره مخ کیږو هماغه درې خانې دلته تاسو متوجه اوسئ دا په دې معنی باندې چې مکمل سل موږ د ټولو محتویاتو سره سره لمنځه ویوړ نه یوازې معلومات فرض مثال معلومات په دې شکل باندې که چېرته اوس دلته موږ کلیک وکړو او دلته موږ د بیک سپیس بټن په کیبورډ کې کېکاږو معلومات لمنځه ځي مګر سل په خپل ځای باندې پاتې ده همدغه سل کې اوس ګورئ موږ د نمبر معلومات دلته لرو دلته چې راشو ګورئ دا جنرال باندې تبدیلیږي موږ دلته څه کوو دلته خپل 11 دلته لیکو پکې نو دلته موږ کولی شو یو سل او یا هم مکمل رینج د ډیلیټ له لارې تاسو ګورئ دلته څه نمبر موږ سره شته ده اوس چې زه کله ته کلیک وکړم په دې ډیلیټ بټن باندې دلته موږ سره ګوره نور د نمبر فارمټ نه ده پاتې یعنی سل موږ په دایمي شکل باندې د ټولو جوړښتونو سره د ټولو معلوماتو سره څنګه که لمنځه ویوړ بله موضوع موږ چې تر پوښ لاندې په دې درس کې نیسو هغه د کومنټ یا د تبصرې لیکل دي فرض مثال دلته موږ سره 12 دلته هم دي 12 دلته هم دي دلته هم 12 لرو فرض مثال دلته هم 12 لرو موږ دغه کاپی کړی یا دغه 12 چې موږ راوړي دا موږ د کوم څخه راوړي د دې 12 څخه موږ دلته انتقال کړي نو غواړو په دې باندې موږ د معلوماتو په خاطر یو تبصره ولیکو چې تبصرې یا د کومنټ لیکل موږ د ریویو بټن یا د ریویو تر ټاب لاندې لرو چې کله په دې ټاب باندې موږ کلیک کوو دلته تاسو ګورئ مختلف جوړښتونه یا مختلف کمانډونه موجود دي ټول کمانډونه موږ فعلا تر پوښ لاندې نه نیسو مستقیما راځو د نیو کومنټ په نامه باندې نو په نیو کومنټ باندې چې موږ کله کلیک وکړو تاسو ګورئ ته تبصره موږ ته ښیي دلته ورته تبصره لیکو ته دس دا تبصره ما دلته ولیکله زه په ده باندې بیرون کلیک کوم تاسو وینئ دلته یو بټنه سره بټنه تاسو وینئ سره بټن دلته موجود ده نو هر کله هم چې موږ د سل ته راځو دلته په سل باندې خالي ودرېږو بدون د کلیک څخه تاسو دغه تبصره مکمله ښیي یعنې موږ په دې باندې اوس پوهېږو چې دلته لیکلي دغه ډیټا چې کومه ده یا دغه مواد چې کوم دي دغه د چیش څخه راکاپي شوی ده د دغه ا څلورم څخه راکاپي شوی دلته نو برعکس عملیه چې کله اجرا کوو یعنې څنګه کومنټ کولی شو موږ یې له منځه ویسو ډیلیټ یې کړو کومنټ نور پکار ده موږ ته په ساده شکل باندې ګورئ ما مخکې هم تاسو سره دا موضوع شریکه کړې ده ډېره مهمه موضوع ده چې موږ په اکسل کې یا مایکروسافټ اکسل کې هر نوع تغییرات یا سیټینګ کوو یا سیټ اپ کوو یا فارمټونه جوړو هغه په مغه سل باندې تطبیقیږي چې په کوم سل کې موږ موقعیت ولرو نو اوس ګورئ دلته موږ ته هېڅ آپشن دلته نه راکوي نیو کومنټ راکوي پریویوس کومنټ نیکسټ کومنټ ټول راکوي خو زه چې کله په دې باندې بټن وګورم د ډیلیټ بټن موږ څنګه غیر فعال ده که دلته کومنټ نشته نو دلته چې کله زه کلیک وکړم د ډیلیټ بټن څنګه کېږي فعاله کېږي نو د کلیک سره سم ډایرکټ راشي په ډیلیټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به کومنټ څنګه شي له منځه لاړ شي نو درنو دوستانو دا و زموږ دریم لوست نو هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ او زموږ راتلونکي کورسونه هم تعقیب کړئ تر څو د اکسل د مزایاو څخه خوند واخلئ د اوس لپاره ښه وخت ښې چارې